څنګه په 2023 کال کې ځان بریالی کو او بریا ته ورسېږو. تاسې ټول په ژوند کې اهداف لرئ. هر انسان په ژوند کې غواړي یو څه لاسته راوړي. ولې یوازینی څه چې ډېر مهم دی هغه چلنجونه چې ده ته رامخکې کېږي او هغه چې غواړي یو څه ترلاسه کړي د دغه څه ترلاسه کولو لپاره څه باید ترسره کړي. نو همیشه هغه انسانان چې غواړي یو څه ترلاسه کړي نو مشکلاتو سره مخ وي، چلنجونو سره مخ وي. نو که تاسو چېرته 2023 کال ته داخلېږئ، 14 ورځې وروسته 2023 کال شروع کېږي او تاسې به حتما ور داخلېږئ. نو کله چې تاسې دې کال ته داخلېږئ او غواړئ پکې بریالي شئ، یو څه ترلاسه کوئ، نو تاسې کولی شئ د دغه تکتیک استفاده وکړئ. هغه لاره چې کولی شئ تاسې بریالي کړي. کوم چې زما لپاره د 2022 کال یو د بریالیو کلونو څخه پکې و. تاسې ټول هغه شیان چې ستاسې لپاره چلنجونه دي، ستاسې په بزنس کې دي، ستاسې په ژوند کې دي، ستاسې په مالي اړخ کې دي، ستاسې په فزیکي اړخ کې دي، ستاسې په صحي اړخ کې دي، ټول چلنجونه مو ولیکئ. فکر وکړه تاسو 20 چلنجه لرئ چې هر یو باید حل شي. اوس تاسې همدانن باید د هغه لومړي چلنج څخه پیل واخلئ. پوهېږئ کله چې تاسې یو څه ترسره کوئ، ځان ته یو چلنج ورکوئ او هغه پوره کېږي، تاسې د خوشحالۍ احساس کوئ او په دې باندې خوشحاله کېږئ. هغه بیا تاسو دغه انرژي درکوي تر څو تاسو وشئ کولی 2م، 3م، 4م، 5م تر 6مه پورې حل کړئ. مثال په ډول تاسې غواړئ خپل غږ تر نور ورسوئ. دا تاسو ته یو چلنج دی، تاسې نه پوهېږئ له کوم ځای شروع کړئ. همدانن کښېنئ، دغسې ویډیو وکړئ، په ټیک ټاک کې پوسټ کړئ، دغسې ویډیو وکړئ په انسټاګرام کې پوسټ کړئ، دغسې ویډیو وکړئ په فیسبوک کې پوسټ کړئ. دغه هغه څه دي واړه موارد دي چې ستاسې چلنجونه پوره کوي او د هغه وروسته تاسو دا خوشحالۍ احساس درکوي او تاسې پرمختګ کوئ. ګورئ مونږ 365 ورځې راتلونکي کال کې ځان سره لرو. یعنې که هره ورځ یو فیصد هم پرمختګ وکړو 365% پرمختګ دی چې دا مونږ او تاسې لپاره ډېر بهتره دی، ډېر غوره دی چې باید مونږ او تاسې له دې ګټه واخلو. نو همدانن ځان سره خپل چلنجونه ولیکئ. هر چلنج لپاره وخت وټاکئ. وخت ټاکل تاسې دې ته متوجه کوي چې یو څه ترسره کوئ. ځکه هغه څه چې تاسې وخت نه ټاکئ ورته، هغه څه چې تاسې وخت نه ورکوئ پاتې کېږي، تاسې ځنډوئ او کله چې وځنډول شي نو هغه بیا هر څه خرابوي او تاسو نشئ کولی نور څه ترلاسه کوئ. او کله چې تاسې یو څه نه ترلاسه کوئ په ځان مو باور کمیږي. ولې کله چې تاسې یو څه چلنج کوئ، تاسې ځان ته وخت وټاکئ او دغه وخت په جریان کې دغه څه لاسته راوړئ، تاسو د خوشحالۍ احساس درکوئ. او کله چې تاسو خوشحاله شئ، تاسو د پرمختګ لپاره لا نور کار کوئ او نور چلنجونه پوره کوئ. هر چلنج چې پوره کېږي تاسو ماسټر کېږئ. هر چلنج چې پوره کېږي تاسو یو څه لاسته راوړئ. نو د لپاره دغه فورمول زه کاروم. زه تیر 2 کالو په خپل ژوند کې دغه فورمول کاروم. زما لپاره ډېر زیات بهتر تمام شوی دی. ما په تیر 1 کال کې 3.4 میلیونه خپل هیشټیګ نورو خلکو ته رسولی دی. دا هغه څه دي چې ما ځان ته چلنج ایښی چې زه باید پوره کړم. 2023 کال به عینا هم همدغسې وي. هغه چلنجونه چې زه په خپل بزنس کې ورسره مخ یم، هغه چلنجونه که صحي اړخ کې ورسره مخ یم، هغه چلنجونه چې په خپل ژوند کې ورسره مخ یم، د هر یو پوره کولو لپاره به زه وخت ټاکم. البته ټاکلی مې دی، وخت به ورکوم، زحمت بس مو ترلاسه کوم به. نو همدانن خپل چلنجونه ولیکئ او د هر چلنج لپاره وخت وټاکئ چې په دومره وخت کې باید دغه چلنج حل شي او هغه څه باید لاسته راوړئ، هغه څه باید ترسره شي. نو د هغه وروسته تاسې وګورئ چې څومره هڅول کېږئ، څومره متحرک کېږئ، یعنې څومره فعالېږئ. کله چې فعال اوسئ تاسې وګورئ چې چېرته رسېږئ. نو همدانن که هر څه کې ستونزه لرئ، هر چلنج سره چې مخ یې د حل لارې لپاره فکر وکئ، ویې لیکئ. لیکل تاسو ته دغه اطمینان درکوي تر څو تاسې وشئ کولی لاسته راوړئ. او داسې یو ځای کې ځان ته ونښلوئ چې څنګه سهار د خوبه راجګېږئ، اول سترګې مو په همدغه چلنج باندې وي چې تاسې نن ورځ باید دا حل کړئ. نو همدانن پیل واخلئ. 2023 کال د خپل ځان، د خپلې کورنۍ او هغه اشخاص چې غواړي څه ترلاسه کړي د هغوی لپاره تاسې په خپله برخه کې یو نمونه واوسئ، په خپله برخه کې یو مثال واوسئ تر څو هغوی له تاسو څخه متاثره شي او په خپل ژوند کې د پرمختګ لپاره اراده وکړي او یو څه لاسته راوړي. همدانن ستاسې ورځ ده. تاسې په ځان باور ولرئ، حتما یې ترلاسه کوئ. ښه وخت، ښې چارې. الله حافظ.